میررحمان رحماني څوک دی؟ روحي نه همدا چنګاښ. د ولسي جرګې د 11مې دورې مشر میررحمان رحماني په خټه تاجک په کال 1941 لمریز کې د بغلان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. رحماني په پوځي برخو کې زده کړې کړې دي او په همدې برخه کې یې د جنرالۍ رتبه اخیستې ده. نوموړي هیواد ته د بهرنیو ځواکونو په راتګ سره له امریکایانو سره کار کول پیل کړل. د بګرام هوایي اډې په شمول یې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو یو شمېر قراردادونه ترلاسه کړل. میررحمان رحماني په بګرام کې د امریکایانو د تیلو، خوراکي توکو، ترانسپورټ او فضلیاب تړونونه لري چې له دې لارې ډیره پانګه پیدا کړې او په افغانستان کې د پانګوالو او شتمنو کسانو په نوم لړکې راځي. دی نږدې له یوې میاشتې نندیو وروسته تېره ورځ د ولسي جرګې غړو لخوا په اکثریت رایو سره د هیواد د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. د ولسي جرګې د ریاست موضوع د جرګې د غړو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو ته رسېدلې وه او یو بل ته یې پکې ګواښونه کول او اخطارونه یې ورکول. همدا ځواني موږ د دې وطن په دفاع کې ورکړې ده. هر څوک چې دلته غښتلتوب کوي بیا دې زما سره همگی بفهمه بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزه، اما 4 نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این 4 نفر ما مشکنانیم گروگان گیده. ما میریم رئیس میاریم معرفیش میکنیم، دست هر کسی که چیز کده میتونه خلاص. قانونی پدر کس اینجا ریاست کده نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگسالارش هم خلاص، دست دموکراتش هم خلاص. د تیرې ورځې ټاکنې د میررحمان رحماني او خان محمد وردګ ترمنځ وشوې. میررحمان رحماني د جرګې له ټولو رایو 146 د تایید رای ترلاسه کړې او خان محمد وردګ بیا وکولی شول چې 96 د تایید رای واخلي. واکیلانو 2 سپینې رایې او 11 باطلې رای هم تیره ورځ کارولې وې. میررحمان رحماني په لومړیو کې د کمل ناصر اصولي او میرویس یاسیني سره سیالي وکړه چې د دویم پړاو ټاکنو ته کمل ناصر اصولي او میررحمان رحماني سره پاتې شول ترڅو د ولسي جرګې د ریاست لپاره سره ټاکنې وکړي، خو ټاکنې ترسره او موضوع تر نندریو لاړه. د کمل ناصر اصولي په شمول د جرګې یو شمېر غړي، رسنۍ او ډیری هیوادوال اوس هم په دې اند دي چې میررحمان رحماني د خپلې پانګې او پیسو پر بنسټ دغه چوکۍ ترلاسه کړې ده. د دوی په ویناوو چې نوموړي په یو شمېر واکیلانو پیسې ویشلي او په دې سره یې وکولی شول چې د 5 کلونو لپاره د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.